د پاکستان وتلی وکټ کیپر او بیټسمین کامران اکمل د افغان لوبغاړي په هکله خپله خوله خلاصه کړه. دا چې د افغان لوبغاړي په هکله یې څه ویل او د افغان کرکټ بورډ په هکله یې څه ویل، دا هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د پاکستان وتلی وکټ کیپر بیټسمین کامران اکمل ویلي دي د افغانستان کرکټ لوبغاړي په پاکستان کرکټ لیګ یعنی PSL کې کوي نو ښه به وه. وایس آف ډیوا ته په یوه مرکه کې کامران اکمل وویل د دواړو هیوادونو مشران دې داسې اړیکې جوړې کړي چې د هغه د ځای لوبغاړي پاکستان ته او د پاکستان لوبغاړي افغانستان ته لاړ شي. زموږ حکومتونه دې داسې اړیکې جوړې کړي چې لوبې پرې نه زیانېږي. د ډیوا د دې تپوس په ځواب کې چې د افغانستان او پاکستان هیوادونو لوبډلو ترمنځ لوبې پکار دي او کنه، نو هغه ویل ولې نه دي پکار؟ افغانستان زموږ ګاونډي دی، د هند سره هم لوبې پکار دي. هغه ویل په ورلډ کپ کې د هند او افغانستان سره ښه لوبې وشوې، ولس خوښې کړې. د کامران اکمل په خیال که د دې هیوادونو ترمنځ لوبې کیږي نو ګټه به نه یوازې پاکستان بلکې افغانستان او هند ته هم رسي. هغه ویل د افغانستان کرکټ بورډ له پکار ده چې اړیکې جوړې کړي، حکومت اړیکې جوړې کړي او حالات سم کړي. نو دوستانو، تاسو د کامران اکمل دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.